د اعلی حضرت غازی شاه امان الله خان تر مړینې وروسته ملکې سریا لسیزه هم پوره نه کړه او له اوږده کړاو وروسته ملکې سریا هم د سرطان ناروغۍ له امله په 1988 کال کې ساه ورکړه. د ملکې جنازه هم چې د شهزادګۍ په وینا په ژوندون یې د افغانستان ارمان کاوه خو په ژوندون یې بیا خپل وطن ونه لیدی، په مړینې یې جنازه د وطن پر لور وخوځېده خو ځای یې معلوم و د شاه تر څنګ ښخېدله. له دې پیښې سره شهزادګۍ هندیه د لومړي ځل لپاره افغانستان ته ستنېده او په الوتکه کې د مور د جنازې ترڅنګ ناسته وه. دا کیسه کوي چې د سهار 4 بجې وې چې پیلوټ وویل اوس د افغانستان خاورې ته دننه سولو. شهزادګۍ د نه زغمل کېدونکي غم پر مهال د نه تشریح کېدونکي احساس کیسه کوي او وایي د افغانستان خاورې ته د ننوتلو له اعلان سره ما ډیر وژړل، اوس مې هم چې یادېږي تل ژاړمه. له کړاوه د ډکو ورځو تر تېرېدلو وروسته شهزادګۍ وایي چې په روم کې د یوې مودې لپاره هوسا وه خو د مور او پلار تر مړینې وروسته پر دې خوندو او وړونه روزګار ډیر تریخ سو. دا هغه ورځې ورپه یادوي چې 9 کسان به تش دسترخوان ته ناست وه. شهزادګۍ هندیه چې 9 کاله له مور سره وه وایي چې ملکه سریا د افغانستان له وضعیت ډیره کړېدله او تل به یې له اروپایي هیوادونو سره پرتله کاوه. شهزادګۍ وایي مور یې د سرطان ناروغۍ او جلاوطنۍ ووژله. دا د هغو شپو کیسه کوي چې تر سهاره به د مور سر ته ناسته وه او مور ته د خدمت دا شپې او ورځې د خپل ژوند تر ټولو ښې شېبې بولي. د شهزادګۍ په وینا مور یې ملکې سریا د ژوند په وروستیو کې سخت ارمان درلوده چې شین رنګی کمیس ولري خو دغه ارمان یې تر مرګه پوره نه سو.